السلام علیکم. احمد افشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دوستانو د دوبۍ حکومت کوم چې لاکډاون یا بندیز شروع کړی د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر دوی خو دا بندیز د 2 هفتو لپاره څلوېښت ساعته اعلان کړی، خو ښکاري داسې چې د دې موده به نوره هم وغځوي. نو په دې لاکډاون یا بندیز کې د بهر تلو لپاره دوی یو سیستم جوړ کړو کوم چې به خپل ځان انلاین رجسټر کړي او د انلاین رجسټر کولو نه پس به تا ته اپروول راځي او بیا بهر تللی شي. نو دا انلاین رجسټریشن به څنګه کوو؟ د دې انلاین رجسټریشن په اړه یوه ویډیو څو ورځې مخکې ما جوړه کړي کوم چې زه به لینک په ډسکرپشن کې هم در سره شریک کړم. په تېره ویډیو کې د هغو کسانو رجسټریشن ما ښودلی کوم چې به پیدل یو ځای نه بل ځای ته تلل، په هغې کې تفصیل سره ما هر څه بیان کړي. خو په دې کې هغو کسانو رجسټریشن ښایم کوم چې به خپل موټر کې ځي. د دې ویډیو جوړولو غوښتنه ما نه خپلو وطنوالو کړي کوم چې د ستونزو سره مخامخ دي چې آخر موږ په خپل موټر کې څنګه لاړ شو یو ځای نه بل ځای ته. نو زه د دوی نه مننه کوم چې دوی کوم مشکل دی هغه ماته په وخت ښایي تر څو زه د خپل وس مطابق هغه مشکل دوی ته حل کړی شم. نو را به شو رجسټریشن ته. که تفصیل سره رجسټریشن معلومات غواړئ هغه زما په تېره ویډیو کې وګورئ کوم چې لینک یې لاندې په ډسکرپشن کې هم موجود دی. په دې ویډیو کې کوم چې سیستم کې نوي اپډیټ راغلی دي هغه بیانوم او خپل موټر څنګه رجسټر کړو چې د یو ځای نه بل ځای ته خپل موټر کې څنګه لاړ شو. نور ما انتظار نه اوږدوم، راځو رجسټریشن ته. خو یو یادونه کول غواړم که چیرې دې چینل ته نوي وئ نو دا چینل ځانو سره ضرور سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. ښه را به شو خپل موبایل ته، دې کې به براوزر خلاص کړو. دا براوزر کې به دا لینک ولیکو bixbypermit.gov.ae. د لینک نه به کلیک وکړو. دا لینک په ډسکرپشن کې هم شته. کله چې ویبسایټ خلاص شي دا د ویبسایټ خلاص شو، دې کې به پرسونل نه کلیک وکړو. را به شو ریزن ته. ریزن کې به ایمرجنسي باندې کلیک وکړو. که د نور اپشنو په اړه معلومات غواړئ نو زما تېره ویډیو وګورئ. دلته زه ایمرجنسي انتخابوم ولې چې زما ایمرجنسي کار دی او د لاندې ځای کې زه خپل کار ورته تشریح کوم چې زما څه کار دی. تاسو به هم دلته خپل ایمرجنسي کار ولیکئ چې د څه دپاره تلل غواړئ. کله هم چې ما خپل ایمرجنسي کار ولیکه نو زه به نیکسټ باندې کلیک وکړم. خیال مو دا خو ما یو مثال درکو تاسو ته. تاسو به هغه څه لیکئ کوم چې ستاسو کار وي. ښه اوس به نیکسټ باندې کلیک وکړو. دلته به فول نیم، امارات آی ډي، نیشنلیټي، هوم ایډریس دا به ورکو. بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړو. ښه دلته ټرانسپورټیشن کې به مونږ کار ورته انتخاب کړو. د پلیټ سورس کې بیا ښه ځای ورته انتخاب کړو چې کوم ځای د پلیټ دی. که پلیټ د ابوظبي، دوبۍ، شارجه، الفجیره، اجمون کې د کوم یو ځای نو هغه ځای به ورته انتخاب کړو. زما پلیټ د ابوظبي دی، زه به ابوظبي ورته انتخاب کړم. د دې نه پس به پلیټ نمبر کې چې کوم کوډ دی هغه ورکړم. د پلیټ نمبر کوډ ورکول نو به لاندې پلیټ نمبر ورکم. پاس مو د پلیټ کوډ ورکو او لاندې به د پلیټ نمبر ورکم. ښه لاندې به راکوز شمه. دې کې د هغه ځای ایډرس وغوښتئ کوم ځای کې چې ته فعل خال یې. دلته به هغه ځای ورته انتخاب کړو چې کوم ځای کې زه قرار لرم. زه فعل خال شارجه کې یم نو زه به شارجه ورته انتخاب کړم او لاندې به راکوز شمه. دلته مانه چې کوم ځای ته ځم د هغې ځای ایډرس غواړي. زه دوبۍ ته ځم، دوبۍ کې بزنس بې ته ځم. دا لیست به وګورو. دا لیست کې به زه خپل ځای پیدا کوم. تاسو هم چې کوم ځای ته ځئ هغه ځای په دې لیست کې موجود دی، هغه ځای درته انتخاب کړئ. زه بزنس بې ته ځم نو زه به بزنس بې ځان ته انتخاب کړم. ښه بزنس بې نه بعد به لاندې تاریخ ته راکوز شم. زه په کوم تاریخ نه دې ځای ته تلل غواړم. مثال زه سبا ځم نو دې لپاره به زه سبا تاریخ ورکړم. سبا تاریخ 11 د اختمې دی نو زه به 11 تاریخ ورکړم. په 100 بجو تلل غواړم د سهار 9 بجو نه تر ماسپښین 2 بجو پورې. پس به 9 بجې اے ایم ورکم او لاندې به 2 بجې پی ایم ورکم. او د دې ورکول نه پس به په اپلای بټن باندې کلیک وکړم. اوس دلته زما نه نمبر غواړي، زه به خپل نمبر ورکم. خیال مو وي هغه نمبر به ورکوئ کوم چې تاسو په فلحال موجود وي. نو د نمبر ورکول نه پس به سینډ او ټي پي باندې کلیک وکړم. کله هم چې سینډ او ټي پي باندې مو کلیک وکړو تاسو به یو میسیج راشي، په هغې کې یو کوډ وي، هغه کوډ به دلته زه ورکم. دا کوډ ورکول نه پس به ویریفای او ټي پي بټن باندې کلیک وکړو. دلته ماته 2 میسیجونه ښکاره کړل، کوم چې یو فلحال ما ولیږه او بل ما څه وخت مخکې د میډیکل اپاینټمنټ غوښتنه کړې وه، هغه راته اپروو شوې وه. نو د پاس پرمیټ یا اجازتنامې رجسټریشن چې ما اوس وکړه د دې اپروول به ما ته خپل میسیج ته راځي او هغې میسیج نه به زه سکرین شاټ وباسم. کله هم چې ما هغې نه سکرین شاټ وباسم نو بس کوم وخت چې ما هلته ورکړی و هغې وخت نه به زه ځم بزنس بې ته. کوم وخت چې ما د واپس راتلو ورکړی و هغې کې به زه واپس خپل ځای ته راځم. تاسو هم داسې وکړئ. کله هم چې کوم وخت تاسو ورکړئ په هغه وخت کې راشئ. هسې نه چې تاسو باندې وخت ډېر تېر شي او بیا تاسو جریمه کړی شئ. نو د دې نه سرغړونه وکړئ. بدون د ضرورته تاسو رجسټریشن مه کوئ ولې چې هغوی همیشه په تاسو باندې نظري. خدای مکه تاسو بې دلیله کوم رجسټریشن وکړو
او هغه دوی ته معلوم شو، نو په داسې حالاتو تاسو بیا هم جریمه کیدای شئ. بدون د کوم دلیله تاسو رجسټریشن مه کوئ، چې ډیر ضروري کار مو نه وي نو رجسټریشن مه کوئ. نو الله دې وکړي چې تاسو ته دا ویډیو ګټوره تمامه شوي. نور مو په الله سپارم. د خدای په امان.